مینې ته مې زړه کېږي خو نشته مې باور په چا مینې ته مې زړه کېږي خو نشته مې باور په چا خیجې بې وفا چې لا خوږېږي مې نظر په چا مونږ ابي کوثر نه غواړو تا او ستا وفا غواړو مونږ ابي کوثر نه غواړو تا او ستا وفا غواړو دغه خوښه ستا ده چې تسکي ابي کوثر په چا بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو السلام علیکم د ادبي پیج او د ادبي چینل نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا تاسو سره به دغه شیشه مخاطب دی ملګرو په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ به یو د خپل ژوند نه به خوند او مزې اخلی خپرونه د ادبي ګلونو ملګرو تاسو ته دې پته وي زموږ د پروګرام مقصد کوم ملګري چې شعر لیکي دغه د پښتونخوا د هر ګوټ نه دغه لیکوالان ملګري راوچتوو نن مو دغه راتګ کړی دی سیمه جلاله میر کلي ته راغلي یو راسره ناستې کوي د پښتو ادب یو تکړه شاعر یو جوور فکر پښتون فطرت او د ادب د دنیا یو پیژندلی شخصیت راسره ناستې کوي ډېر وخته مو نه اخلم محمد اکبر روخاني صاحب ته په خپل ادبي ګلونو پروګرام کې هرکلی وایو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ډېره مننه ډېره مهرباني تشکر چې تاسو دومره دونه تکلیف وکړو او دومره کوشش هم وکړو او دونه ټیم هم وکړو موږ له رالی ستاسو ډېره مننه ستاسو د پیج د اورېدونکو ډېره مننه چې موږ زغمي او موږ برداشت کوي ډېره مننه ستاسو هم کو چې دومره قیمتي وخت مو راله وخت راویستو ډېره زیاته مننه پروګرام کې به درنه ستا ادبي پوښتنې هم کو ورسره به درنه خوندور شعرونه هم اورو خو زموږ د پروګرام فارمیټ مطابق ټول نه لومبې مو که راسره خپل یو غزل شریک کړو نو ډېره زیاته به ښه ډېره مننه ارشاد جي زه به درته دا چې تاسو څه وویل د دغه غزل باقي کړی درته ویمه مینې ته مې زړه کېږي خو نشته مې باور په چا مینې ته مې زړه کېږي خو نشته مې باور په چا خیجې بې وفا چې لا خوږېږي مې نظر په چا او زه لا ډېر تکړه یم چې ستا غم کې هم ژوندی یم زه لا ډېر تکړه یم چې ستا غم کې هم ژوندی یم آیا روغ به پاتې شي چې وغورځېږي غر په چا او مونږ به کوثر نه غواړو تا او ستا وفا غواړو مونږ به کوثر نه غواړو تا او ستا وفا غواړو دغه خوښه ستا ده چې تسکیه به کوثر په چا او بل شعر دی چې ما وی پویه نشم خو د یار سترګې مې ولیدې ما وی پوهه نشم خو د یار سترګې مې ولیدې شور شو میکده کې چې نشه په چا سر په چا آخري شعر د دې داسې دی چې دا ځل که د عشق د دریابه نه راوختم دا ځل که د عشق د دریابه نه راوختم بیا به زړګی کښېنه د مزه محمد اکبر په چا یو دوه شعره دي چې د 1400 کاله باوجود هم سلامت دی د 1400 کاله باوجود هم سلامت دی په مخې نوي قبیلې دي ځي راځي او اشنا د دغه ماوره اخر به دې تباه کي اشنا د دغه ماوره اخر به دې تباه کي خود سخته د کافرو نظریې دي ځي راځي اکبر صاحب ټول لومبې دغه کتونکو سره مو خپله لنډه غونډه پېژندلي وکړه نو ډېره زیاته به ښه زه خو په لومبي ځل او زه به خپله خوش قسمتي وګڼم چې د یو ښه پیج نه د یو ښه نوموړي پیج نه کتونکو ته مخامخ راغلمه نو زما پوره نوم محمد اکبر روخاني دی تخلص مې روخاني دی او د مومن د قبیلې سره تعلق ساتو ام پښتو مې د پښتو اکیډمۍ پېښور نه کړې ده او د اسلامیت او سند مې د عبدالولي خان یونیورسټۍ نه اخیستی دی او بس شعر زه چې بس په ښه بد پوه شوی یم شعر لیکم او زیات تر زما د تصوف سره دغه وي خو ستاسو په غوښتنه چې څه وي هغه به ووایو انشاءالله ټیک ته جي زیاتر زموږ د پروګرام هم دغه فارمیټ دی زیاتر دغه کتونکي شعرونه خوښوي
نو بالکل غزل را سره شریک کړي بیا به درنه پوښتنې انشاءالله ښه جي دا یو غزل دی جی وی پنجاب ته ګوره زورور دی پښتانه نه پریدي پنجاب ته ګوره زورور دی پښتانه نه پریدي لکه اټک چې د نوخار د سینو اوبه نه پریدي پنجاب ته ګوره زورور دی پښتانه نه پریدي لکه اټک چې د نوخار د سینو اوبه نه پریدي او د یو خیرن پنجابي سر د پاره خیر لټوي د یو خیرن پنجابي سر د پاره خیر لټوي زما په کور چاپه وخی ماته وصله نه پریدي او د غیر مذهب د خوشحالو د پاره ارسه کوي د غیر مذهب د خوشحالو د پاره ارسه کوي پلنګ کې ګرځي په سرونو لپټه نه پریدي او ښکاري چې نور نشته عظیم خلک زما سیمه کې ښکاري چې نور نشته عظیم خلک زما سیمه کې او یو ملالۍ ده چې واپس یې امریکا نه پریدي ښکاري چې نور نشته عظیم خلک زما سیمه کې او یو ملالۍ ده چې واپس یې امریکا نه پرېږدي او ځانونه خاورې کې خو ژوند په خپله خاورې کوي ځانونه خاورې کې خو ژوند په خپله خاوره کوي چې پښتانه وي نو بیا خپله علاقه نه پرېږدي او زما سوچه پښتون په یو دوه کې حیران ولاړ دی زما سوچه پښتون په یو دوه کې حیران ولاړ دی هغه نیمچه پښتون راغلی دی قبضه نه پرېږدي نو وی روښاني نور به پښتنو ته سپک نظر څنګه وي روښاني نور به پښتنو ته سپک نظر څنګه وي ما دا ټک او تا د تورخم په دروازه نه پرېږدي نو پنجاب ته ګوره زورور دی پښتانه نه پرېږدي لکه اټک چې د نوخار د سینې اوبه نه پرېږدي اکبر صاحب دغه کتونکو سره دا هم شریک کړي چې کتاب مو چاپ دی او که نه دی چاپ نو څه اراده ورته لرئ د کتابو د چاپ دپاره خو موادو ما سره تقریبا برابر دي خو زه غواړم چې د پختګۍ پسې نورم پختګي راشي او د هغې نه پس په انشاءالله د کتاب اراده مې ښه مصمم اراده ده انشاءالله کتاب به چاپ کوو او داسې کتاب به چاپ کوو چې بس بیا پروتي او د خلکو د کتلو جوګه وي نو کتاب به چاپ کوم انشاءالله دا چې مې څه وي که د چا خوښ شو د او پرې راغله نو زه به وګورم چېره ما خوښوي خلک ما برداشت کوي نو زه به بیا کتاب چاپ کوم انشاءالله ټیک ده جي ملګرو سره دا هم شریک کوي کومو ټولنو سره تړون ساتي نو دغه هلو ځلو باندې راته هم لږه رڼا واچوي ټولنه خو موږ د دې تخبهي ادبي ټولنه زما په خیال چې زه ډېر ماشوم وم چې د هغه وخت نه زه د دې ټولنې سره تعلق ساتم خو د حالاتو او د دې وخت په مناسبت سره هغه لږه غلي شوې ده لږه چپ ده نو لا اوس څه نشته موسم هم داسې دی او انشاءالله مشاعرې به هم کوو تاسو به هم راغواړو او دغسې ټولنه زه د تخبهي ادبي ټولنې سره تعلق ساتم او شعر و شاعري مې چې کوم دی نو داسې زیات تر د موسیقیت رنګ لري نو زه د دې وجې نه زیات تر په ترنم کې شعر ویم د ترنم ذکر هم وکړو نو بلکل ملګري هم غوږ دي دغه کتونکي مو هم ګوري نو ترنم اړخ ته راځو ترنم درنه اورو بیا به درنه بله پوښتنه حاجي سیده زمانه مزه د زړه سره مال خوب ناراضي زمانه مزه د زړه سره مال خوب ناراضي راز چکینو تر سخرا مال خوب ناراضي راز چکینو تر سحرا که جانان راضی نو تو خو چرته تللی نه که جانان راضی نو تو خو چرته تللی نه
زما د خوږ یار تصوره ما له خوب نه راځي زما د خوږ یار تصوره ما له خوب نه راځي راځه چې کینو تر سحره ما له خوب نه راځي زما نه مزه د زړه سره زما بچی زانګو کې وایي ما ته ذکر کوه زما بچی زانګو کې وایي ما ته ذکر کوه بغیر د الله اکبر ما له خوب نه راځي بغیر د الله اکبر ما له خوب نه راځي هغه په لوی سفر چې تللی جانان راناولې هغه په لوی سفر چې تللی جانان راناولې مخ راښکاره نه کي اختره ما له خوب نه راځي مخ راښکاره نه کي اختره لږه مې د مینې په جادو زړه ته رام راوله لږه مې د مینې په جادو زړه ته رام راوله زما دلبره جادوګره او زما دلبره جادوګره ما له خوب نه راځي راځه چې کینو تر سحره ما له خوب نه راځي زما نه مزه د زړه سره د زړه کچکول کې مې خاموش د سمندر غوندې کا د زړه کچکول کې مې خاموش د سمندر غوندې کا یم ناقرار قلندره یم ناقرار قلندره ما له خوب نه راځي راځه چې کینو تر سحره ما له خوب نه راځي زما نه مزه د زړه سره د زړه تسکین راله پیدا که د پښتو په غزل د زړه تسکین راله پیدا که د پښتو په غزل ای روښاني محمد اکبره ما له خوب نه راځي زما نه مزه د زړه سره ما له خوب نه راځي راځه چې کینو تر سهاره زبردست ډېر خوند یو ملګرو به دې هم خوند اخیستی اکبر صاحب پوښتنې اړخ ته راځو ملګرو سره دا هم شریک کړئ تاسو کوم شعر نه متاثره کېږي دا هم راسره لږ شریک د دې وختو شاعران خو ډېر زیات دي صحیح او ور سړی په خپل ځای باندې ډېر ښه دی او د هر سړي خپله خپله موضوع ده خو زما په شاعرانو کې د خوشحال خان خټک او د حمزه بابا نه پس داسې بل سوچ نشته ټیک ده جی پروګرام کې درنه د څو شعرونو غوښتنه کومه نو بیا پروګرام راټولو صحیح دی جی ارشاد جی زه به داسې یو اخري یو دغه ویمه چې د غمونو سم لښکر دی راپسې د غمونو سم لښکر دی راپسې خو دې خبر د چا نظر دی راپسې او شا به زر کوه د زړه خالونه وایه شا به زر کوه د زړه خالونه وایه شپه تیریږي سپین سخر دی راپسې او زه په یو دوه کې حیران یم چې د چا شم چې د چا شم یو طالب او بل اسکر دی راپسې زه په یو دوه کې حیران یم چې د چا شم یو طالب او بل اسکر دی راپسې او سینه ډال درته ولاړ یم اغیاره سینه ډال درته ولاړ یم اغیاره نه یریږم ټول خیبر دی راپسې او په سفر کې عمر زما تیر شو دینه پس ته مرګ سفر دی راپسې او دا چې زه او ته د یو بل جدا یو دا چې زه او ته د یو بل جدا یو روښاني او زورور دی راپسې
ملګرو دا خوندور شعرونه به مو خوند اخیستی وي زموږ د پروګرام مقصد خواره واره رنګونه راټولول او تاسو سره به دغه شیشه شریکول په دغه لړ کې راغلي وو جلاله سیمې ته مو دغه راتګ کړی دغه تکړه شاعر دغه خوندور شعرونه به مو اورېدلي وي پروګرام اخیره کې دغه کتونکو له څه لنډ غونته پیغام ورکول غواړئ نو بلکل زه خو دا پیغام ورکوم د ټولو پښتنو ته چې ماته دا خبره هم بده ښکاري چې یو پښتون بل ته کنځل وکړي نو کم از کم لا چې پرې ډز وشي نو دا ماته ډېره بده ښکاري نو ښه دا ده چې موږ ټول د امن او د خوشحالۍ او د اتفاق ژوند تیر کړو او یووالی اختیار کړو نو دا زما پیغام دی چې امن غواړو او امن خوښوو او امن به کوو انشاءالله دنیا مننه مو کوو چې پروګرام کې مو راسره ناستې وکړو ملګرو د محمد اکبر روخاني صاحب دغه ړومبی مرکه زموږ د پیج نه تاسو وکته یقینا خوښه شوي به مې ملګرو سره یې شیر کړئ چینل سره هم سبسکرایب کړئ تر بلې خپرونې پورې خپل میزبان انضمام ما سره ناست میلمه خپل کیمرمین احتشام خان له ورکړي اجازه دلوي الله پامان